قبر आवाज کوي چې راځي ملني کی راوړه دل ترړای راوړه زدت یارو چې څوک لمونځ نه کوي او قصدن قضا کوي د هغه لپاره سزا او جزا څه ده همدارنګه بې نمازه لپاره په دنیا کې کم تاوانونه رسیږي د بخاري او د مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمای سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله کم عمل غوره او بهتره دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې مونځ په خپل وخت کې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بیا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د دې نه وروسته کم عمل افضل او غوره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې د مور او پلار سره نیکي کول د هغو احترام کول د هغو درناوی کول او د هغوی د عزت ساتل ابن مسعود وای ما ورته بیا عرض وکړه چې بیا کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د الله رب العزت په لاره کې جهاد کول ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پوښتنه کوي ای الاعمال افضل نو په لومړي سر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي الصلاة علی وقتها د دې نه وروسته بیا مور و پلار سره نیکي کول او د الله رب العزت په لاره کې جهاد کول ډیری ورونه او خویندې دي چې د مور و پلار درناوی کوي عزت یې ساتي خو لمونځ نه کوي یا داسې ځوانان شته چې د الله رب العزت په لاره کې مبارزه کوي جهاد کوي د اعلای کلمت الله لپاره یې ځانونه قربان کړي خو لاکن لمونځ نه کوي او حال دا چې په لومړي سر کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصلاة علی وقتها همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی راوی د حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی هغه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته دا حکم شوی دی چې د خلکو سره جنگ وکړم تر هغې پورې چې دوی ګواهي وکړي چې نشته معبود برحق بغیر د الله تعالی نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت رسول دی او چې دوی منځونه قایم کړي زکات ادا کړي کله چې دوی دا کار وکړه نو زمانه خپلې وینې او خپل مالونه بچ کړل سوا د اسلام د حق نه او د دوی حساب په الله تعالی باندې دی د اسلام د حق نه مقصد دا دی چې د بنده نه څه داسې کار څرګند شي چې اسلام د هغې په سزا کې د ده د قتل حکم ورکوي لکه یو سړی بل سړی قتل کړي نو اوس به په ده باندې د اسلامي قانون مطابق د قتل حکم لګیږي او د ده دا قتلول په ده باندې د اسلام حق دی ګورې څوک چې لمونځ نه کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره د جنگ اعلان کړی دی همدارنګه د مسلم حدیث دی
راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله وفرمایل د سړي او د کفر یعنی د کافر او مشرک په منځ کې فرق په مانځه پرېښودلو سره دی. نو د داسې احادیثو نه معلومیږي چې تارک الصلات یعنی هغه کسان چې قصدا لمونځ نه کوي هغه کافر دی. نو ځکه امام الشافعي رحمه الله تارک الصلات کافر وایي او فرمایي چې څوک مونځ نه کوي د هغه قتل کول واجب دی. او امام احمد رحمه الله فرمایي چې دا مرتد دی، د سره به د مرتد معامله کیږي. که توبه ونه ایستله دا به وژل کیږي او د مسلمانانو په هدیره کې به هم نه دفن کیږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د حدیث مطلب دا دی چې مونځ پرېښودل دومره لویه ګناه ده چې کفر ته نږدې ده او مونځ پرېښودونکی کافر نه دی، البته فاسق او ګنهګار دی. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت شقیق بن عبدالله دی چې دا جلیل القدر تابعی دی. هغه فرمایي کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة. شقیق بن عبدالله تابعی وای چې د محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب رضی الله تعالی عنهم به د عملونو نه هیڅ یو عمل هم د هغه پرېښودل کفر نه ګڼلو سوا د مانځه نه، یعنی صرف دا به کفر ګڼلو. نو ځکه اکثره ایمه د دې نه استدلال کوي چې څوک لمونځ نه کوي هغه کافر دی. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله قول ما تاسو ته بیان که. پاتې شو د بېنمازه سزا په دنیا کې. بېنمازه همیش له ویرې او وحشت سره مخ وي. دا ځکه چې د ګناه په وجه د انسان په زړه کې د ده او د ده د رب ترمنځ وحشت او نااشنایي پیدا کیږي او د هغه د قرب او اطاعت له مزې څخه بې برخې کیږي چې بیا که هغه ته د ټولې دنیا خوندونه ورکړل شي نو هغه پخواني حالت ته نشي رسېدلی. یو کس کوم عارف شخص ته د الله رب العزت په وړاندې د خپل وحشت شکایت وک نو هغه ورته ویل کله چې تا ګناهونه په وحشت او ویره کې واچوي نو که خوښه دې وي هغه پرېږده او الله رب العزت ته د راګرځېدلو مینې او الفت لاره اختیار کړه. همدارنګه د بېنمازي په وجه څوک چې لمونځ نه کوي انسان له نورو خلکو څخه ناشنا کیږي او په ځانګړې توګه له نیکانو څخه چې بیا د هغوی په ناستې د ده زړه تنګیږي او څومره چې نااشنایي او وحشت زیاتیږي په همغه اندازه د هغوی له ګټو او برکتونو څخه هم بې برخې کیږي. همدارنګه څوک چې لمونځ نه کوي او همیشه په بېنمازي باندې عادت وي هغه به له سختیو سره مخ کیږي. ځکه الله رب العزت په سورة طلاق کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. څوک چې الله څخه وډار شي تقوا اختیار کړي د لمانځه پابنده اوسي نو الله رب العزت به ورته کارونه آسانه کړي. خو د دې برعکس څوک چې له الله رب العزت څخه نه ویریږي د الله تعالی نافرمانی کوي نو الله تعالی به کارونه مشکل او سخت وګرځوي. بېنمازه همداسې وي. تاسو وګورئ یو فاجر او بدکاره انسان که د بدن په لحاظ قوي هم وي خو د اړتیا او سختی په وخت کې کمزوری شي چې بیا هغه خپل ځان نشي خلاصولی. همدارنګه چې څوک لمونځ نه کوي د هغه زړه تیاره وي، د هغه زړه مړ وي. بېنمازه انسان همیشه په زړه کې تیاره مومي او داسې احساس کوي چې ګویا په زړه کې شپه او یا ترږمۍ موجوده ده.
او زړه ته یې دغه تیاره داسې ښکاري لکه سترګو ته چې حسي او حقیقي تیاره ښکاري. زړه به یې همداسې تیاره وي، خفه به وي. دا ځکه چې اطاعت او د لمانځه پابندي دا رڼا ده او ګناه تیاره ده. د دغې تیارې اثر له زړه څخه سترګو ته راځي، بیا پر مخ باندې پرېوځي او داسې تور او بې رونقی کړي چې هر چاته ښکاري. بې لمازه له مخکې نه ښکاري چې دا سړی لمونځ نه کوي، ځکه د هغه په مخ کې نورانیت د سره موجود نه وي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای بېشکه چې نیکي د بنده مخ ته ځلا او رونق ورکوي، لمونځ د بنده مخ ته ځلا او رونق ورکوي، په زړه کې یې رڼا اچوي، روزي یې پراخوي، بدن یې قوي کوي او د خلکو په زړونو کې ورته محبت اچوي. او د دې برعکس ګناه او بېنمازي څوک چې لمونځ نه کوي د انسان د مخ د توروالي، د زړه د تیارې، د بدن د کمزوري، د روزي د کموالي او له ده سره د خلکو په زړونو کې د کرکې پیدا کېدلو سبب ګرځي. کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي نو پریشانی او حیرانتیا یې هم ډیره شي، چې بالاخره بیا په بدعتونو او د ګمراهۍ او د تباهي په کارونو کې په داسې طریقه مشغول شي چې بیا په ځان باندې نه پوهیږي چې زه څه کوم. همدارنګه بېنمازه په دنیا کې د سپکوالي او ذلت سره مخ کیږي. دا ځکه چې د ګناه په وجه د انسان د الله رب العزت د رحمت له نظره غورځېږي. د ګناه په وجه انسان د الله تعالی د رحمت له نظره غورځېږي او سپک ګرځي. په سورة حج کې الله رب العزت فرمای ومن یهن الله فما له من مکرم. الله چې څوک سپک کړي نو بیا هغه ته څوک عزت ورکوونکی نشته. حسن بصري رحمه الله فرمای ګناهګاران د الله په نه سپک او ذلیل شول نو ځکه یې د الله نافرماني وکړله، او که چیرې دوی د هغه په نزد عزتمن وی نو له ګناه څخه به ژغورلي وی. نو بېنمازه د الله رب العزت په نزد باندې سپک دی او ذلیل دی. همدارنګه ګناهګار په ځانګړې توګه بېنمازه د نحوست او سپیروالي سره مخ کیږي. بېنمازي داسې نحوست او سپیروالی لري چې یوازې بېنمازه ته نه بلکې نورو خلکو او مخلوقاتو ته هم رسیږي، چې بیا د هغې په وجه ټول خلک ورباندې لعنت وایي. نو په دې سره یو د خپلې ګناه پیټی شه او بل د مخلوقاتو لعنت ویل. امام مجاهد رحمه الله فرمای کله چې وچکالي سخته شي او باران بند شي نو په نافرمانی کوونکو او ګناهګارو باندې څاروي هم لعنت وایي. دوی داسې وایي دا وچکالي د بني آدمو د نحوست له امله رامنځته شوې ده. الله دې موږ ترې وساتي. همدارنګه بېنمازه انسان عزت او درناوی له لاسه ورکوي. څوک چې لمونځ نه کوي هغه به ضرور ذلیله او خوار ګرځي، ځکه چې عزت یوازې د الله رب العزت په اطاعت او پیروي کې دی. الله رب العزت په سورة فاطر کې فرمایي من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. څوک چې عزت غواړي نو په دې دې وپوهیږي چې ټول عزت الله لره دی، او دا عزت د الله رب العزت په پیروي باندې او د الله رب العزت په اطاعت باندې او د مانځه په پابندي باندې ترلاسه کیږي. حسن بصري رحمه الله فرمای که څه هم د ګناهګارانو لاندې یا د بېنمازو لاندې کچرې او اسونه روانیږي یا اوس په ډیرو لوړو ماډلونو موټرونو کې سپریږي، خو د ګناه سپیروالی او ذلت د دوی له زړونو څخه نه جدا کیږي.
دا ځکه چې الله تعالی هغه څوک ذلیله کړی دی چې د الله رب العزت نافرمانی یې کړې ده. همدارنګه څوک چې لمونځ نه کوي د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه سرغړونه کوي، هغوی د ملائکو له دعاګانو څخه محرومه کیږي. د دې نه لویه بدبختي بله کومه ده؟ په سورة مؤمن کې الله رب العزت فرمایي الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. د عرش نیونکي او له هغې چاپیره ملائک د خپل رب ثنا او حمد وایي. هغوی چې په الله پوخ باور لري د مؤمنانو لپاره بخښنه غواړي، داسې وایي ای زموږ پالونکیه، ستا رحمت او علم هر شي ته پراخ دی. نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه چې توبه وباسي او ستا د لارې پیروي یې کړې ده، ستا حکمونه مني، لمنځونه کوي او د دوزخ له عذاب څخه یې وژغوري. بیا ملائکې دعا کوي ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ای پالونکیه، دغسې خلک هغو همیشنیو جنتونو ته داخل کړي چې تا یې ورسره وعده کړې ده. د دوی نیک عمله پلاران، ښځې او اولادونه هم ورسره داخل کړي. بېشکه چې ته غالبه او د حکمت څښتن یې. نو له دې آیتونو څخه دا په ډاګه کیږي چې ملائک د هغو خلکو لپاره دعا کوي څوک چې توبه وباسي او د الله تعالی د کتاب او د هغه د استازي صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي کوي. مګر څوک چې ایمانی صفتونه ونه لري، د ګناه په کارونو کې مشغوله یې لمونځ نه کوي او د حق د لارې پیروي پرېږدي، هغوی له دې دعاګانو څخه بې برخې دي. نو بې نمازه هم د ملائکو له دعا څخه بې برخې دی. له دې نه لوی ذلت به او له دې نه لویه محرومتیا به بل څه وي؟ همدارنګه بې نمازه بې حیا وي. دا ځکه چې حیا د زړه لپاره ژوندون او د هرې ښېګڼې بنسټ دی. کله چې له بنده څخه حیا ولاړه شي نو له هر ډول نیکبختي څخه محروم شي. او څوک چې حیا ونه لري هغه بیا په نورو ګناهونو باندې هم اړ نه وي. د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د نبوت له لومړنیو خبرو څخه چې کومه خبره راپاتې ده هغه دا ده که حیا ونه کړې بیا چې څه غواړې هغه کوه. د حدیث مطلب دا دی چې څوک حیا ونه لري هغه بیا په ګناه کولو باندې صرفه نه کوي او نه د الله تعالی او د هغه د استازي صلی الله علیه وسلم له خلاف کولو څخه ډډه کوي. نو بې حیا خلکو ته ویرونه او ګواښ دی. که نن تاسې د بې شرمي په وجه په هیڅ ګناه اړ نه یاست، مونځ نه کوئ، نو سبا به حتما بده پایله او خراب انجام وګورئ. همدارنګه د بې نمازه له زړه څخه د الله رب العزت عظمت وځي. ډېر ځله داسې کیږي چې انسان په دې خبره دوکه شي چې زما په زړه کې د الله تعالی لویي او عظمت موجود دی. که ګناه کوم، لمونځ نه کوم، روژه نه نیسم، نو د هغه د رحمت امیدوار او د هغه د عفو طمع خو لرم. خو د انسان دغسې تصور هسې دوکه ده. شیطان دوی ته دوکه ورکوي که ستا په زړه کې د الله عظمت موجود وی نو د هغه د احکامو درناوی به دې کړی وی. کله چې بنده په زړه کې د الله د لویي او عظمت احساس ختم او یا کمزوری کړي، یعنی ختم شي، نو د هغه احکام ماتول ورته سپک او آسانه ګرځي چې په دې سره الله رب العزت ذلیله او سپک کړي. نو الله رب العزت دې موږ د خپلو حکمونو پابند وګرځوي
په ځانګړې توګه د مانځه. په یوې غټې کورنۍ کې که یو کس بې نمازه وي نو د دې نحوست او سپیروالی د کورنۍ په ټولو غړو باندې پریوزي. نو په کورنۍ کې چې پلار دی یا مور دی یا نور مشران دي خپل اولادونه او د کورنۍ غړي دي د مانځه پرېښودلو ته نه پرېږدي، هغوی دې لمانځه ته وهڅوي. د اسلامي ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ.